السلام علیکم. نن مې د یو بل ډېره ښکلې ویډیو راوړې ده، ویې ګورئ او مخکې ضرور شیر کړئ. رڼا ورځې د غلو سره بس کې دغه تورو نیزو سره بس کې او هسې ما یو خبره کوله ما یره د دې چرګانو د غلا نه وړو مړه هلکه دا خبره د جالډو به صحیح وکړه ولې د چرګانو د غلړو څه حیثیت نن سبا نشته خو چې چېرته یې ګیر کې به چرګه نیولو یو تش سوال وله ورکوي زه هم داسې کار کوو د چرګانو مرګانو نه وړو شوکې ته وړو خو شوکه دې چېرته کړې ده د دنیا شوکه مې کړې ده وشو بل بیا خو کارو شو شوکه څه شوکه دې کړې ده سوات کې مې شوکه کړې ده الحمدلله کالام کې مې پنجاب کې مې هم کړې ده لکه ته خو زما نه هم غټ غلو خطې بیا یاره او کنه شوکمار یم که نه شوکمار خو یې خو دا راته ووایه چې شوکه دې داسې شي شوکه کړې ده شوکه ګورې د خوبانو شوکه مې کړې څه چې د خوبانو ښه نور دې څه کړي دي د الوچو شوکه مې کړې د خټکو شوکه مې کړې د الوګانو شوکه مې کړې خدای دې په ځان کې غر کړي الوګانو شوکه څنګه الوګان خو خلک د ځمکې نه راوباسي دغه مې پکې څه او دغه شوکه درته نه یادوم لاره کې چې خلک کیني او د خلکو نه پیسې وایي د پیسو شوکه مې هم کړې نه وشو بیا وشو دغه مې لګي دا دې څنګه کړې کوم ځای دې کړې هغه مې داسې کار کړی ملتان نامه د زوی واده وکړه بس یاره څېره جوړ واچوله روغه مې په نیمه څېره راچپه کړه جبکې مې واچوله مړه بس ټیک دې څخه ده پورې د پیسو غلا کړې شوکه دې کړې دا به دغه شوکه ده که زما مني نو نورې شوکې د دغه مه کوه د چرګانو د بنیادم او چېرته یو چانس هم حالات خراب دي دا واورېده او داسې ورځو خو ګورې په طریقه به کار کوې په طریقه د ځان نه به ګورې ما ته استاد قلقلا خان نه جوړی چې ته کومه طریقه ښې په ساړې سور کې به کار په ساړې سور کې به ورځو خو داسې کار کوو که نه چې مخکې وروسته ګوره ښه که چېرته چرګ نیم لاره کې رالو هغه مو ووت بیا به ځو تا خو چرګې نه منې کړم آخري ګناه کوم نو بس توبه کومه دې باندې یې پوهې که آخري دې باندې یې پوهې که که نه په لنډ حساب باندې چې لکه دا شوکه مونږ کوو نو دا به په څنګه انداز کې جب به وو رشا بله خبره دې را یاده کړه یو جب به وو خو ته به چې کوم دی بره جیب وې زه به د ترخ جیب وم ته به څنګه د ترخ جیب او زه به برم ولې نو زه خو دنګ نه یم زه خو چیت یم بره جیب ته نه رسم او زه به دا لاندې جیب وم ته دنګ ته به دا بره جیب وې سمه ده خوښه مې ده ورځه ځه الله دې پکې خیر را واچي په دې نیک کار کې دوسه ما ته خو دوسه نه ښکاري ما ته خو هسې بوسه ښکاري نه د سړی نه بې درېغه روپۍ ده راځه دې ته رڼا ورځې د غل سره بس کوي جیب رانیسي او جیب ښه مضبوط ټاکې شافر والا خدای زما دې ته وبایي مخکې شئ مخکې شئ وایي مخکې شئ ودانه ناجوړه یم راځه ملګري راځه غلطي شوې ده ملګري معافي شوې غلطي غواړو معافي شوې غلطي دا غوټه چې تا نه وختي وتښتوله دا مې راته واپس راوړه معافي وغواړه ښه معافي غواړو غلطي شوې خمار ته ولکه ډېران ته کاچره ده د هیلو پوستکي تا دا فیلادام راوړل نو لکه ته دا 3 کیلومتره منډې به مونږ هسې ووایې تمانچه راکړه ملګري لکه دې چتي ته راپوکې که راپوکې که
چې دلته یار جنازې له روان یم او نشته یاره چې ته چابیانې رانه پرېوتې یار او دا سټ یې ملاک دی نو زه ته ورځه که نه زه به سټارټ کړم ځه زه خو موټرسایکل مصري یم کومه چې ډارې کې ډارې کولی شي یاره جنازې له روان یم او د ثواب کار دی لږه تا دې وکړه راکړه دې خوا ته موټرسایکل مصري کوم ځای کې دې دوکان دی چې شیرګل بازار کې مې دوکان دی که سټ والا مات کم خیر دی سټ مات که خپې والا ماتې که مړه ته سټ دی تاوان کې دې راوستم که نه هغه چې ډارې کې کم دی ډارې کې که استاد جي تاریخ شو الله دې په ایمان خوشحاله کا زه به دې جنازې له ورشم ورشه د ویانې خو راکړه که نه ستا د ویانې کوم دي دا واله لکه ته ډېر تادی کېږي ډېر تادی کېم دي جنازه رانه کېږي بس صرف او صرف 2 منټه پکې پاتې لکه د ظالم نغدان یا دومره شوټو کې لاړې ځان خوږ نه کړي چې زړه احساسه باچا صاحب موټرسایکل دې ریډي دی خو ما دوکان بند کړی کور ته روان یم لکه ایمرجنسي ده سبا به چې وارث رالېږه وړي وخت موټرسایکل بوزه ټیک ده الله په امان ښه یو خو دې بیخ خدای د دې ټوخي وباسي منډې د مخې پسې دا شربت ورواړو دا یا خدای که نه لکه موټرسایکل نه د اور بچی مې چې ته دې موټر ته وخېږې که دا پرچونرې مرچونرې به ټولې شاته غم مه کوه دغو ته وګوره ځای کرم یلکه ولې دلته مې ودرولې و که نه څه شی دې ځای کې ولاړو موټرسایکل څه شی بانې مه کوه پیسې را یار یلکه ولې تا بې چکر ونه و ما بې چکر و خدای خبر ده چا نو ستا د چکر نه بعد مې په دې ځای کې ودرو تعلیم ای ملګري موټرسایکل خو یې نه و لیدلی هلته کې سور موټرسایکل و دې مخکې تولې ته هغه ربړ والا تاله وه هرو راغو چې هغه د چا و چابي د روکه شوي وه ما ولا سټ هم مات کړو هغه موټرسایکل مو له ډارې کړو پهلوان وي دا زما د هغه بوت نو پهلوان بوتو دماغ خو دې کار کوي بټۍ سر یا زما موټرسایکل دې ولا مار کو خدای دې تباه نه کا نو ما ته څه پته نو په موټرسایکل سستان خو نه و لیکلي نو اله غرق ته راکړه 1000 روپۍ ولې چې په دې 1000 باندې اوس راپورټ وکړو که نه نو خټانو چوکیداري مه کوه که نه خټانو چوکۍ سره به بیا کوو خدای خو دې دا تیتر نو تا ته څه پته وه لکه سړی وړي بل موټرسایکل لږ باسم په هغې پسې ملګري لږ دې خوا راشه ملګري څنګه یې ښه دا بیوټري کوزو لاندې زه ریپیرینګ والا یم که نه حاجي صاحب وینا کړې وي دې 3 سیله خراب دي وي دا ورته په منډه بدل که بازار کې لکه نو د خدای مسلمان دا خو جومات کن پای طرف راته شو په دیوال سره راو نه ټیم شاټ دی او هغه لاره به یې نه شم توخلی بس په دې ځای دواړه کوزو ځان اخته کړي چې د جومات نه غلا کوله د الله د کور نه د غلا کوله څومره بېایمانه خلک وو ارمان د دې خبرې چې زه په دې موقع هم نه افسوس چې زه هم نه کړي کره مې دله په دې میر کې دې ما 2 لاسه ایښې نه وو تاسو به زما دا غیرت کتلی وي خو بس افسوس شوی کار دی او کره زمونږ د کلي خلک پکې نوال دي دا 2م ځل دی باچا صاحب یو پېره پکي لاړه د جومات نه دا 2م ځل دی بیټري روانه ده بډو لبرن دا فولر پلان کې اوسي د الله بندیانو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل حاجي صاحب داسې کار د جومات ته بیټري تللی ده څه چل دی بیټري خو هغه ریپیرینګ والا وړې ده کوم ریپیرینګ والا څه کوي روغه رمټه بیټري وکنه چا وړې ده لکه جومات په اشاره راکوزوله وي درانه د ما ته ورپه وکړه ریپیرینګ لی وړه چا ورته ورپه وکړه د جومات په هغه سایډ باندې دې کې کرس کاله هسې دا بیټري تا وړې بیټري روغه ته قسم دې کوي پرېږدم ورسره لاس دی وکیله لاس څه له وړه چې تا له بیټري والي موږ له به بیټري جومات ته راوړې ده موږ په چاندو باندې هغه بیټري اخیستې ده
نه نو حاجي صاحب ما ته خو پته نه وه انسان دې دوکه شو زه یې ریپیرینګ والی یم مړه چې به خلک یې د غلو سره مرستې تاسو کوئ روغه رمټه بیټري ته وړې ده دونه د مازه کار نه کوي چې د جومات په شا بیټري وړله نو په دې ګیټ باندې به راغلی وو که نه مهرباني وکړه بهجانه داسې کار وکړه که نه غل خو به مونږ را پیدا کوو تاڼې ته ټلیفون وکړه ته داسې کار وکړه خټانو چوکۍ ته ورشه ته ځه بیټري تلي د جومات نه ځه داسې کار وکړه د هغې پورې ملګري بیټري مونږ له راوغواړه هلکه ته ولې بیټري صحیح ده حاجي صاحب غلطي دې شوې دې بیټري به او بیټري را پیدا کړه بیټري را پیدا کړه ستا مخې له څوک درځي ستا مخې له څوک درځي ستا مخې له څوک درځي غر سره ډغره ده غر سره ډغره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده مینه زوروره ده دا تش او د سماتې به ورته منډې د مخې وکړو چې لکه اور دې ګڼلې پې نه کېږي یار الو څنګه چل دی ویزه ده څو بچي دي ورسره لنګه ده وبه یې ګورم ځه د لیمزو کلي کې یم دروزمه بس یو غوا پسې راغلی وم او ټیک ته ده دا تش او د سماتې ورته منډې د مخې وکړو که نه یا پروردګاره ډېر څه دنه نه غواړم خو چې یو 1500 کروڑ روپۍ او داسې 2000 جیره به ځمکه او مړه به داسې یو 1400 انکلوزر وي بس نور څه پروردګاره دومره زر دې راله دا سوال قبول کو سایکل دې پکې راکو په دې به ګزاره وکړو دا به اوس دې ګنو ته کړم ماښام به دې سره حساب وکړم الله چې چاله ورکړي ټیم پکې نه لګي او هېڅ ټیم پکې نه لګي یا پروردګاره خپلې پردې را باندې راواچې پروردګاره سایکل دې راکړو دې په دې چې انکلوزر وی نو هغه به دله ډېر ښه راشه دې خوا دې خوا راشه خبرې کوو ته راځه لږ دې خوا راشه په دې سایکل څه کوې ملګري په سایکل څه کوم په سایکل څه کوې په سایکل مې دننه دې ګلو کې مې چلو دا د چا دی دا زما دا د چا دی د چا دی د چا دی د چا دی دا غنیکه دی زما سایکل دې تشه او د سماتې ته ورن دغلته ولاړ دی او په سایکل ډېر تاوې بوځي نه نه زما نه دی ستا دی لکه په تا پسې مې دننه در وستو د الله په انصافه دلته خو چې کوم دی ته دې حالاتو ته وګوره مړه دا کم حالات روان دي خلک په پیسو پسې چې کوم دی در په در لیونی ګرځي وړو ته وګوره او تا سایکل داسې بې تخشا بې نوا ځای کې ودرولې مړه که دا پې چېرته زما په شا که چېرته غل پې پېښ شوی وی نو اوس پې مېلمه شوی مېلمه شوی او که نه مړه ته داسې د جومات امام یې چې تا پې جومات ته جمع تلې خو تا هم په ټو روان وې که نه ما په تا پسې دننه در وستو